ملګرو خلک دا تپوس کوي چې آیا ډولفینیان سره کومه واقع چې رامخکې شوه د دې نه پس هغه چېرته ده او په کم حالات کې ده. نو تر اوسه پورې کم اطلاعات چې دي د هغې مطابق د ډولفینیان سره کومه واقع چې شوې ده نو دا ډېره یو څو ورځې مخکې شوې ده، خو نن کم هغه سوشل میډیا طرف ته د دې وجې راله لکه کم بلیک میلینګ یې شروع کړو د دې ونه څه ډیمانډونه څه کول او دیو چې کم دی ورته انکار کاو نو هغه کسانو د دې کم ویډیو چې دا هغه وایرل کړه، خو تر اوسه پورې د که موږ وګورو د هغې څه پیغام څه لا سوشل میډیا طرف ته نه دی راغلی او که کله هم پیغام څه راغی زه به کوشش کوم چې ټول نه مخکې هغه زه تاسو سره شریک کړم. دا وخت که تاسو وګورئ زموږ پښتنو کې که نور هر څنګه دي خو د کم د په یو مظلوم انسان چې کم دی هغه ډېر زیات خفه کېږي او دا وخت که تاسو وګورئ نو ټول خلک هغه لګیا دي او د ډولفینیان په حق کې چې کم دی پوسټونه کوي د هغې په حق کې چې دی ویډیو جوړوي او په کار هم داسې ده زموږ خیبر پښتونخوا حکومت له چې هغه هم د دې خلاف کم کاروایي چې دا وکړي کم کسان په دې کې ملوث دي هغه زر تر زره ونیسي، ځکه د یو داسې کس سره ظلم کړی دی چې هغه معاشره کې چاته نقصان نشي رسولی بلکې کم دغه روزي ګټي په ډانسونو یا په نور څه خو هغه ځان له خبره ده، خو کم حالات چې ورسره چا کړي او کم په زور دی ویډیو کړل نو ډېره زیاته افسوسناک او ډېره زیاته دردونکې ده. په سوشل میډیا چلیږي زما خیال نن سبا به هر چا به کتلی وي نو کم دغه نوي ویډیو کم معلومات چې راغلي ما غوښته هغه زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.